نو اوله فائدې دا ده چې په قربانۍ سره د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت او یاد را تازه کیږي ځکه په ابراهیم علیه السلام باندې چې کوم امتحانات راغلیو هغه کې یو امتحان د زوی ذبح کول هم ابراهیم علیه السلام دی امتحان ته غاړه کې خودا بیا الله جل جلاله د دې په عوض کې جنتی ګډ راولېګا ابراهیم علیه السلام هغه ذبح کړو په قران کریم کې سورۃ الصافات کې دا واقعا په تفصیل سره ذکر ده و چې موږ دا موجوده کوم قربانیان کو دا د هغوی د قربانی یاد تازه کول دي دویمه فائدې دا ده چې په قربانی سره په خپل ځان خپل بچو خپلوانو فقیرانو باندې پر اخر راځي او دریمه فائدې دا ده چې په قربانی سره د الله جل جلاله د نعمتونو او خاص کر د مال شکریا ادا کیږي ځکه په انسان باندې الله تعالی بشمار نعمتونه کړی دي ایمان ورکړې روح صحت ورکړې مال اولاد ورکړې دي اوس د دې نعمتونو شکریا واجب ده هم عقلا او هم شرعا په قربانی سره هم د الله جل جلاله د نعمتونو شکریا ادا کیږي او څلورمه فائدې دا ده چې په قربانی سره د الله جل جلاله په حکم باندې عمل کول فور کیږي ځکه په قران کریم کې انسان ته دا حکم شوی دی چې فصل لربک وانحر واستمنذ وکړه د خپل رب د فارا او قربانی وکړه او چې څو قربانی وکړي نو د الله جل جلاله په حکم باندې عمل وکړو او څوک چې د الله تعالی په حکم باندې عمل کوي نو هغه د الله جل جلاله محبوب او مقرب جوړي الله تعالی ته نزدیکیږي او پنځمه فائدې دا ده چې په قربانی سره په انسان کې د غمخوارۍ جذبه پیدا کیږي او حیواني صفت ورنه مکمل ختميږي شپږمه فائدې دا ده چې په قربانی کولو او تکبیرات تشریق ویلو سره د حاجیانو سره مناسبت پیدا کیږي و چې په هغوی باندې کوم برکتونه او رحمتونه راوړيږي د هغوی سره د مناسبت په وجه دا هم د هغوی سره په دې برکتونو او رحمتونو کې شریک شي او پایدای دادا چې په قربانی سره د مسلمانانو د وحدت ایوال مظاهره کیږي ځکه د ټول دنیا صاحب نصاب مسلمانان په دې ورځ باندې قربانی کوي کوم انسان چې صاحب د نصابي او نصاب ته ماز رسیدلوي پاغه باندې قربانی واجب ده عند امامنا رضی الله تعالی عنه نو کوم انسان چې قربانی کوي د مسلمانانو د وحدت ایوال مظاهره کوي ټول دنیا مصاحب نصاب مسلمانان په دې ورځ باندې قربانی کوي او اتمه فائدې دادا د قربانی غوخه تقسیمولو سره مسلمانان په خپل منځ کې دیو بل سره محبت پیدا کیږي تراشی لګه غوخه ورکی خپل گاونډی ته خپل همسایه ته او خپل رشتہ دارانو ته خپلوانو ته په دې سره اغمینا او محبت نورم سیوا کیږي چې زور ته یاد ما کسي بدی شولای ما ته غوخه نه را لګل نو یو قسم لا په دې سره د انسانانو مابینس کې محبت الفت او د مینې جذبه پیدا کیږي نه هم فائدې دادا چې په قربانۍ سره د انسان ګناهونه ختميږي بس عظیمه فائدہ پکې دارا وته د دین علاوه د قربانی نور هم ډیر حکمتونه فواید شته کله چې په قربانی کې دومره ډیر اجرونه دي نو پکار دادا چې مسلمان دا په ډیر شوق سره وکړي ځان د الله تعالی د رحمتونو مستحق کړي او دا بشمیر اجرونه الله جل جلاله ورته ورکي او دا حاصل کی عظیم فضل چې ربي کریم بچا باندې وکي او دا قربانی د ربي کریم د رضا لپاره او دا الله جل جلاله د حکم پورا کولو لپاره دا ادا کی ربي کریم به ورتا په دنیا او آخرت کې اجرونه او برکتونه ورکړي خو باید مسلمان دا سوچ او فکر وکړي چې دا د الله جل جلاله حکم دی د ربي کریم امر دی د امتثال او پورا کواله پکار دی نو یو خو الله جل جلاله د نیت تګوري به عمل تګوري انسان راولږي یو دا نیت وی چې ربي کریم په دې باندې راضي کیږي
نو الله جل جلاله به ورته پنيت باندې هم اجر ورکي ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله عليه السلام مبارک فرمایي انما الاعمال بالنیات بشک دارومدار د اعمال پنيتونو سره ده کستا نیت داوی چې ربي کریم حکم ده الله جل جلاله په صاحب نصاب باندې واجب کړی دا او دا زکه ادا کوم چې پدې باندې الله خوشحالي او پدې باندې الله جل جلاله ما ته گناهونه معاف کړي نو ربي کریم ورته په دغه نیت باندې اجر ورکړي او دې امداد چې د حضرت ابراهيم عليه السلام چې زمونږ استاد د ټول اب ده او زمونږ استاد د ټول فلار ده دا دغه مبارک یاد تازه کیږي دا د مسلمانانو فریضه ده چې انسانان د حضرت ابراهيم عليه السلام مبارک دغه یاد تازه کی ربي کریم باورتا په دنیا او آخرت کې اجر کثیر ورکي او الله جل جلاله باورتا په دنیا او آخرت کې برکتونه ورکي نو ربي کریم دې مونږ او تاسو ته قرباني د ادا کولو توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې مونږ او تاسو دې عظیم حکم نه د عظیم امر نه چرته محروم و نه ګرځوي